دوال دوی غږی دي د کله گزراو کې د حس دا کوي سي نو ان شاء الله بیا به مختلف سي څو مونږ چې ډاکټر صاحب د هغه په اړه یلیو د فارماکوکاینټیک په اړه مطلب معلومات ورکړو دویم د فارماکوډینیک په اړه غږیدلی و چې افیکټس تاثیرات وو سرطان ته میکانیزم اف اکشن وو جنرالي دغه موضوعات چې موږ تشریح کوو د دوو یا د یوه عنوان تر سرلیک یا سرلیک لاندې دغه خلاصه کوو چې هغې ته موږ ډرګ ریسپټر انټر اکشن یایو ډرګس درمل اینډ او ریسپټر یا آخیزې ریسپټر آخیزې انټر اکشن تعاملات انټر اکشن راځي دغه یو عنوان لاندې خلاصه کیږي دغه موضوع ډرګ ریسپټر انټر اکشن یعنی د درملو او ریسپټر انټر اکشن په خپل منځ کې یو ځای کېدنه یا تعامل کړل فنبذمش کو موضوع اليوم فارماکوډینامیک او میکانیزم اف اکشن افیکټس کوم تاثیرات مشیریو ادونو د خلاصه کې اوس ارڅو په دغه کې ډرګ ریسپټر انټر اکشن د میکانیزم اف اکشن نه مخته مونږ په دغه کې لګي د فامیلای لیکو یعنی د ریسپټر خاندان لیکو اول خاندان چې د هغه لایګین ګیټډ آیون چینل لایګین ګیټډ آیون چینل لایګین ګیټډ آیون چینل اول خاندان یا لومړنی خاندان چې دا ریسپټر دغه شو لایګین ګیټډ آیون چینل دویم چې دا موږ سیلرو G14 کافل ریسپټر G14 کافل ریسپټر دویم خاندان دا G14 کافل ریسپټر یو خاندان دغه شو همداشان یو بل خاندان لرو انزایم لینک ریسپټر انزایم لینک ریسپټر دویم دغه خاندان شو انزایم لینک ریسپټر انزایم لینک ریسپټر څلورم خاندان موږ د ریسپټر لرو هغه د انټراسیلولر ریسپټر د حجرې دننه موجود دی انټراسیلولر ریسپټر انټراسیلولر ریسپټر یعنی د حجرې دننه آخیزه یا هم ریسپټر نو ډرګ ریسپټر انټر اکشن تر عنوان لاندې اول خاندان موږ څه چې د ریسپټر یایو هغه د لایګین ګیټډ آیون چینل دویم G14 کاپل ریسپټر دریم انزایم لینک ریسپټر او څلورم انټراسیلولر ریسپټر دغه تر ټولو مهم دی ډاکټر صاحب دغه باید تاسو د درملو په اساس کې زده وي مخکې دی چې موږ خاندان ته ورشو دلته موږ یو ډرګ ذکر کړل بل ریسپټر دا بل لایګین ده دا او پیژنه ان شاء الله مختلف د خپل فیږي اول صورت کې د لایګین رخلو لایګین چې لایګین یې څه لایګین د څه ته یې لان تعریف کو لایګین چې ډاکټر صاحب اسمال مالیکول یو کوشنه مالیکول لا لایګین از اسمال مالیکول لایګین از اسمال مالیکول لایګین یو کوشنه مالیکول لا مالیکول یو کوشنه مالیکول ده to which کوم چې bind وصل کیږي with the site of receptor یعنی د ریسپټر لیو اړخ سره لایګین اسمال مالیکول to which bind with the site of receptor یعنی د ریسپټر یا آخیزې لیو اړخ سره د لایګین چې دا وصل کیږي دې ته موږ لایګین یایو کسه تاسو فرض کړئ دا کوشنه مالیکول شو چې دا لایګین د لایګین دا څه لایګین کوشنه مالیکول شو د سور کلم د تاسو نه لایګین کوشنه مالیکول شو to which کوم چې دا کوشنه مالیکول زیاده سه د ریسپټر یا د اخیزلی و اړخ سره شي وصل کیږي دې ته موږ لایګین یو لایګین اسمال مالیکول to which bind with the site of receptor د ریسپټر لیو اړخ سره وصل کیږي دغه برخه چې موږ تاسو نه دغه ته لایګین یې شو اوس لایګین تاسو ګورئ لایګین شی دی لایګین شی کې دا شي د لایګین ته ځینې خبرې لیکو د لایګین چې دا معمولا اوله خبره ده چې لایګین چې دا بیولوژیکي مالیکول دی چې لایګین چې دا کیمیکل درکسي کیمیکلز یعنی کیدای شي کیمیکل وي یا کیمیاوي مواد وي لایګین کیمیاوي مواد ډاکټر صاحب
لایګن کیمیاوي مواد وي مې به ډاکټر صاحب لایګن چې هورمون وي چې وي هورمونز یعنی هورمون هم کېدای شي لایګن د انسان په وجود کې نیورو ترانسمیټر شي نیورو ترانسمیټر نیورو معنا اعصاب ترانسمیټر معنا پیغام لیږدونکی شي نیورو ترانسمیټر کېدای شي دغه لایګن چې د انسان وجود کې نیورو ترانسمیټر وي ممکن د لایګن شي وي لایګن د انسان په وجود کې ممکن درمل وي چې وي ډرګز وي نو موږ څه مخته د درمل په تعریف کې ویلو چې درمل خو کیمیاوي مواد دي کیمیاوي مواد چې دوه هدفي پرستی باندې اوس د درمل کېدای شي ډاکټر صاحب اگزوجینیس وي چې وي اگزوجینیس یعنی دا درمل د انسان وجود نه د باندې او کېدای شي د درمل شي وي اندوجینیس په خپل د انسان په وجود کې موجود وي اندوجینیس وي نو تاسو دا مفهوم داسې واخیستو چې لایګن کیمیکل ده یا چې ورسې هورمون وي یا وی نیورو ترانسمیټر یا چې ډرګ وي نو چې لایګن ته زه ډرګ یلی شم لایګن درمل ته یلی شم نو دلته وکړئ لایګن ګیټډ آیون چینل یا ډرګ ګیټډ آیون چینل یا نیورو ترانسمیټر ګیټډ آیون چینل کوم مشکل خو نشته ځکه په خپل مدغونه مول چې لایګن کېدای شي کیمیکل وي کېدای شي هورمون وي کېدای شي نیورو ترانسمیټر وي کېدای شي درمل وي نیورو ترانسمیټر کې شي کېدای شي ډاکټر صاحب په نیورو ترانسمیټر کې بهد زیات مواد شتون لري لکه زورته نار افینفرین کېدای شي ډاکټر صاحب نار افینفرین ممکن د لایګن کې دغه هورمون چې نار افینفرین وي کېدای شي چې نار افینفرین سره څنګه ته ډوپامین اوسي یعنی زموږ تاسو نیورو ترانسمیټر چې هغه کې د شي ډوپامین شي دا چې کیمیاوي مواد ذکر کړي درمل په خپل کیمیاوي جوړښت لري نیورو ترانسمیټر په خپل کیمیاوي جوړښت لري هورمون په خپل کیمیاوي جوړښت لري عین وخت کې نارفینفرین ډوپامین په خپل هورمون هم کېدای شي انسولین ډاکټر صاحب هر قسم مواد چې دلته شتون لري په هغه مونږ لایګن اطلاق کولی شو خو په دغه عنوان کې د اول یو نقطه چې وه هغه لایګن و لایګن خلاصه شو چې تاسو ولیدل چې لایګن یو کوچنی مالیکول ده چې د ریسپټر د واړخ سره وصل کېږي دته لایګن یې او د لایګن کیمیکل کېدای شي هورمون کېدای شي نیورو ترانسمیټر کېدای شي او درمل کېدای شي اوس ارڅو د بل اړخ تعریف کوي د بل اړخ چې ډاکټر صاحب دغه اړخ چې ډاکټر صاحب دې اړخ ته مونږ ریسپټر یې چې ریسپټر ځکه مونږ سوي ریسپټر چې لایګن چې دا هغه کوچنی مالیکول شو دا اړخ چې شو ریسپټر شو اوس داس کې دویمه برخه ده د دغه عنوان ډرګ مو پیژندو لایګن ده دویمه برخه چې ریسپټر ده نو سره د ریسپټر چې شته ریسپټر یا آخذه ده نوم ته تاسو وکړئ آخذه معمولا اخذ نیولو ته کېږي دلته د لایګن نیوله یو اړخ نه کنه نو ریسپټر داسې تعریف کوي چې ریسپټر از ا بیولوژیکل مالیکول چې ډاکټر صاحب ریسپټر از ا بیولوژیکل مالیکول د ریسپټر چې دا د یو بیولوژیکي مالیکول ده ریسپټر چې دی آخذه چې دی از ا بیولوژیکل مالیکول چې ډاکټر صاحب یو بیولوژیکي مالیکول ده دا چې بیولوژیکي مالیکول ته موږ د سویل بیولوژیکي یو ځکه چې د انسان په وجود کې موجود وي په حجره کې موجود وي نو ریسپټر از ا بیولوژیکل مالیکول ریسپټر یو بیولوژیکي مالیکول شو چې بکیږي د سره یو درمل وصل کیږي to which bind a drug یو درمل چې کیږي سره وصل کیږي to which چې کوم سره a bind a drugs یو چې وصل کیږي رکسي درمل وصل کیږي to bind a drugs یو درمل وصل کیږي a bind a drugs یو درمل وصل کیږي and produce a response موږ ته شیر کوي یو جواب ورکوي and او همدارنګه پروډیوس تولیدوي به یو ریسپانس پروډیوس تولیدوي به او ریسپانس چې به تولیدوي ډاکټر صاحب یو جواب به تولیدوي اوس دغه جواب ډاکټر صاحب د درمل په اساس چې د ریسپټر سره وصل کېږي مونږ تاسو ته دغه جواب راکوي د جواب معمولا افیکټس کوم تاثیرات مو چې ویلي ته یاد نیګیټیو پازیټیو نیگیټیو یو په درې قسمه ویلو چې هغه سایډ افیکټ وو ایډورس افیکټ وو ټاکسیک افیکټ وو او پازیټیو افیکټ مو چې ویلو ټریټمنټ پریونشن ډایګنوز دغه جواب ډاکټر صاحب چې مونږ تاسو ته د ریسپټر په اساس د درمل دی وصل کېدل سره کوي کېدای شي نیگیټیو او کېدای شي پازیټیو مخکې ذکر کړی دی پیږي نوٹ کې به تفصیل انداسې ولکې اوس کله چې مو درمل ډاکټر صاحب
د یو ریسپټر سره ښاخ شي یا وصل شي مخکې مو ذکر کړل دا برخه لایګنډ شو لایګنډ کوچنی مالیکول شو وینئ ډاکټر صاحب که نه دا لایګنډ د ریسپټر د یوه اړخ سره وصل کېږي وینئ ډاکټر صاحب کله چې دغه لایګنډ د ریسپټر د یوه اړخ سره وصل شو دغه برخه لایګنډ ده لایګنډ مونږ تاسو تعریف وکړئ دا شی کوچنی مالیکول وي درمل وي هر څه وي او دا برخه تاسو وکړل دغه برخه ریسپټر شوه ریسپټر نو لایګنډ کوچنی مالیکول شو چې د ریسپټر د یوه اړخ سره حقیقي او ریسپټر بیولوژیکي مالیکول شو له کوم سره چې لایګنډ حقیقي کله چې وصل شول تاسو وکړئ وصل شول په خپل منځ کې د دغه وصل کېدلو نه یا د انټر اک نه داسې یو معمولا یو کمپلیکس لاسته راځي چې هغې ته هم لایګنډ کمپلیکس لایګنډ ریسپټر کمپلیکس لایګنډ ریسپټر کمپلیکس یو کمپلیکس جوړ شو ډاکټر صاحب داسې مونږ یو خوښه لایګنډ ریسپټر کمپلیکس یا هم ډرګ ریسپټر کمپلیکس هارمون ریسپټر کمپلیکس کیمیکل ریسپټر کمپلیکس نیورو ټرانسمیټر ریسپټر کمپلیکس ځکه چې موږ لایګنډ تاوان نه و چې کېدای شي هارمون وي کېدای شي نیورو ټرانسمیټر دا معمولا ډاکټر د ریسپټر تعریف په اساس د ځینې کتابونو بیا هم داسې یو د فارماکولوژۍ له نظره چې ریسپټر شی ده زده کې په لاندې توګه ریسپټر شی ده مو چې بیولوژیکي مالیکول د بیولوژیکي مالیکول دا چې په حجره موجود وي او د حجرې په داخل کې موجود وي کنه تاسو وګورئ دغه یو حجره شوه دا حجره شوه د حجرې په سطح یا انټر یا ایکسترا یو ریسپټر موجود وي دغه ریسپټر ریسپټر ډولونه مې لیکل دي انشاءالله هر یو په خپل ځای کې کله چې دې ته لایګن یا درمل راغلو دا لایګن د درمل د ریسپټر ته ورسي کېدای شي جواب وکړي مثبت یا منفي څه ډول د بورس تاګیو کله چې ریسپټر او درمل سره وصل شو لایګن ریسپټر کمپلیکس جوړ کړو نو د فارماکولوژۍ نظر ریسپټر داسې طرف و ډاکټر صاحب چې ریسپټر هغه بیولوژیکي مالیکول ده چې ایکسترا سیلولر په دې معنی چې د حجرې څخه د باندې ایکسترا سیلولر میسنجر د حجرې څخه د باندې پیغام روخلي او انټرا سیلولر داخل د حجرې ته شي انتقال کې ډاکټر صاحب نو کله چې مونږ سیده ریسپټر تنبیه کړو ایکسترا سیلولر دا پیغام لري د هیل انټرا سیلولر ته چې د هیل د حجرې د اسنو په حجره کې تغییر رامنځته شي چې دته مونږ ریسپټر یې یعنی په دوه قسم شي یو بیولوژیکي مالیکول شو بل داسې یو چې ایکسترا سیلولر پیغام بروخل او انټرا سیلولر به لیک دی چې دته مونږ څه یو دته مونږ ریسپټر یې شو اوس لایګن ګیټډ آیون چینل دا څه ډول تعریف وکړو چې دغه معمولا یو عنوان لیکم داسې کله چې عنوان ولیکلو لایګن اول خاندان د لایګن ګیټډ آیون چینل لایګن ګیټډ یا ګیټډ آیون چینل دغه د فامیلیو په لومړنۍ خاندان کې راغله نو تعریف او همداشان تشریح کوي داسې چې لایګن ګیټډ آیون چینل شو نو فرست فامیلی اپ ریسپټر د چې دا فرست فامیلی اپ ریسپټر په دې معنی چې دغه لومړنۍ خاندان د فرست فامیلی اپ ریسپټر د ریسپټرو لومړنۍ خاندان د فرست فامیلی اف ریسپټر د ریسپټر لومړنۍ خاندان شو هیڅ مشکل نشته هیڅ نه مشکل نشته کې ځکه چې د ریسپټر په اول خاندان کې لیکل ده صحیح ده دویم داسې طریقو دغه ته چې ریګولیټ آیون فلو ځکه چې د دغه ریسپټر وظیفه دا ده چې د آیونونو بهیدل داخل کېدل یو حجره ته دغه منظم کی ریګولیټ آیون فلو د دغه وظیفه دا ده چې دغه د آیونونو بهیدل شي کی هغه منظم کی پوه شئ उसका सेलेक्टेबल इधर रिसेप्टर ऑफ फंक्शन शरक से फंक्शन वजीफा मुमकिन इधर वजीफा मिलीसेकंड टू हावर यानी वजीफा इजरा कोي د انسان موجود کی دغه د मिलीसेकंड یا د سکند یا د منټ نه فور هاور یعنی ساتونه کې هم اجرا کې خپل وظیفه همداشان په ملي سکند کې هم اجرا کې اوس د دې لپاره چې خپوي شو د دې لپاره نو د لایګن ګیټډ آیون چینل دی خامې سره توضیح کول لپاره مونږ د ریسپټر چیرته یو په حجره کې یو حجره زفر کوم ډاکټر صاحب
څه ډول حجره فرض کوم چې ښه وضع شي نو سکلیټي غزله روخلم چې روخلم سکلیټل غزله روخلم یعنی چې په مثل د غزله چې کړه روخسته نو د سکلیټل مثل شو سکلیټل مثل اوس په سکلیټل مثل کې مونږ معمولا د عضلاتو په هر ځای کې یو حرکت موجود وي هر عضله ځانته حرکت لري په دې عضلانه زمون تاسو په وجود کې اول لاګین ګیټډ آیون چینل مون سپلای کوو څه ډول تعلق ستي او څه ډول د موومنت تقلصات حرکتونه رامنځته کیږي نو دا عضله شو د عضله په سطح نږدې یو ریسپټر رسمو ډاکټر صاحب دغه ریسپټر شو چې شو ریسپټر مولد دی چې په یو غزله موجوده بیولوژیکي مالیکول شو کنه بیولوژیکي مالیکول شو نو د غزله کې تغییر چلول راځي د تغییر لپاره کسه ډاکټر صاحب زه چلول یو میکانیزم په مخ بیایم فرض مثال چې د غزله شنو غزله د انسان وجود کې شو هسته هم شون لري سل ممبران هم لري سایتوپلازم هم لري هر برخه د غزله شی لري نو تاسو په خطر دغه ځکه ز ایوا حجره لشه الیزنر خلم دا ولر سی وا حجره لشه چې سل ممبران فاسفولیپید بایلیر منسیته کنه دغه سل ممبران شي اوس د سل ممبران د نه فرض مثال انتخاب کړه دغه ځنه په سل ممبران کې یو ګیټ موجود دی شی موجود دی یو ګیټ یا دروازه موجود ده دغه دروازه به زدا شکل نیو خام دا شکل تاسو نه دغه دروازه ده ګیټ درته چیرته موجود ده هغه په سکیلټل مسل کې موجود ده هم دا شان دلته هم موجود ده دا هم موجود دلته دا یو ګیټ شو اې ما سره هاته بیا هم ډاکټر صاحب دغه ځکه سل ممبران شته ځکه په حجروي شکل زموږ تاسو دغه ګیټ لاګین ګیټ آیون چینل شته لري اوس ارڅو مثال دلته آیم میکانیزم دغه ځکه خیم چې څه ډول خپل تاثیرات مشافه لایکي د انسان وجود دی اوس دغه ځکه فرض مثال دا شی برین دی بلین او دا سپاینل کارد ده کنه سپاینل کارد د کرینل او د سیکرل برخه یو اعصاب رو بسنده برخه ته چې د خپل نهایت نه اسیټایل کولین افرازوي شي افرازوي اسیټایل کولین کله چې اسیټایل کولین راغل دغه زیته دغه اسیټایل کولین تاسو فرض کړئ دغه اسیټایل کولین لایګین شو درمل کې د شي کیمیکل کې د شي درمل نیو ترانسمیټر کې د شي دا اسیټایل کولین چې کله راغل دغه ریسپټر سره وصل شو کله چې وصل شو ډاکټر صاحب نو ډرګ ریسپټر کمپلیکس جوړ ड्रग रिसेप्टर कम्प्लेक्स اوس به دغه ریسپټر دی د ریسپټر سره د درمل یا د لایګین وصل کېدل مونږ ته به جواب ورکوي ا جواب داسې ډاکټر صاحب چې منفي یا مثبت یا د ریسپټر سره د درمل په وصل کېدل سره د هورمون په وصل کېدل سره ایکسترا سیلولر پیغام ورخل اوس به د حجره داخل ته بیاي د څلول بیاي نموذج انتخاب کړه کله چې دغه درمل یا اسیټایل کولین د ریسپټر سره ښخ شو ریسپټر راځي کی ځخه دغه درمل رولو دغه اسیټایل کولین رولو دا ځکه د ریسپټر سره شو بیان شو یعنی وصل شو کله چې وصل شو دغه ځکه زلان یم د دې په وصل کې د سره دلته په دغه زلا کې یو چینل یا هم let's say get open شي open شي ا دې ګټ ته موږ سوډیم چینل یې څه وته سوډیم چینل چې کله ریسپټر او د مسره خاصول اوس به ریسپانس ورکوي ریسپانس په دغه چې ایکسترا سیلولر سوډیم لپاره دغه چینل اوپن شي نو داخل بشي انساید د مسل یعنی د حجره داخل ته داخل شي نو دلته څه ډول داخل شي ځکه چې ریسپټر سره درمل وصل شو چینل شو اوپن شو نو دلته دا وځي د ریسپټر سره د درمل یا ډرګز یا لایګین وصل شو د دې سره وصل شو کله چې وصل شو جواب ورکړي دی جواب یل څه ډولي دا ګیټ دغه دروازه به شي اوپن بشي اوپن بشي دغه برخه ډاکټر صاحب چې کله اوپن شو یعنی کولاو شو نو ایکسترا سیلولر سوډیم ما ویل دي کنه ایکسترا سیلولر سوډیم دغه مو انټر شي یعنی انټر بشي چیرته د حجره داخل ته د نوم ته وګورئ لایګین ګیټډ آیون چینل کسي دا درمل خو مونږ تاسو چې د لایګین هم کې دشي لایګین ګیټډ دروازه آیون چینل دی آیونونو دروازه شو لایګین ګیټډ آیون چینل ته خپل شکل کې کسي لایګین خو د درمل لایګین ګیټ دروازه شو آیون چینل دی آیونونو او شکل د آیون داخل شو مدل ته وظیفه کې هم لري ریګولیټ آیون فلو
منظموي د آیونونو داخل څه شو هغه نه به ورسته راګي سره ول کچېرته سیمټوس میسین پورت وته چیرته اپوزیټری انټي فولټ وته نه ورسته راګي نو سوډیم چې کله داخل شو چیرې داخل شو مسل ته تاسو یې مسل ته نو ما ټول برخه مخته ان شاء الله چې کله سوډیم مسل ته داخل شو د انسان په وجود کې په عضلات کې کوم ډول تغیرات رامنځته کیږي اوسې سوډیم داخل شو نو مونږ د حجره په داخل کې اورګانینونه لرو اندوپلازمیک ریټیکولم یا سایتوپلازم کې کنه نو د حجره په داخل کې په مسل کې مونږ تاسو سرکوپلازمیک ریټیکولم لرو چې لرو ډاکټر سرکوپلازمیک ریټیکولم دا وګورئ یو دی عام حجره اندوپلازمیک ریټیکولم یو دی مسل سرکوپلازمیک ریټیکولم کوم اندوپلازمیک ریټیکولم چې په حجره کې نمیږي هغه په عضلات کې په څه نوم یادېږي سرکوپلازمیک ریټیکولم یادېږي اوس ډاکټر صاحب د دې برخې ته مونږ سیاسي سرکوپلازمیک ریټیکولم سرکوپلازمیک ریټیکولم په دغه کې ډاکټر صاحب د نه دغه کڅوړې شتون لري چې دغه کڅوړو ته مونږ سیسټرن یا سیسټرن سیک لایک سټرکچر د کڅوړو ته ورته شکل ده په دغه کڅوړو کې ډاکټر صاحب چې ذخیره وي کلسیم ذخیره وي کلسیم نو دغه کڅوړو په داخل کې کلسیم ذخیره ده چې کله کلسیم ذخیره ده نو دغه سوډیم به راشي داسې د برخې ته په دغه برخې نه خپل ریسپټر تنبیه کړي ریسپټر نو سوډیم چې کوم ریسپټر په سرکوپلازمیک ریټیکولم نشتون لري دغه به تنبیه شي چې کله تنبیه شي د ریسپټر ته څه وایي د ریسپټر نوم چې د ریسپټر نوم په سکلیټل مسل داخل کې رینویډین ریسپټر ده رینویډین ریسپټر دغه ریسپټر په درې قسمه دي اول زوی ته لیکم داس RY1 دویم RY2 دریم RY3 درې قسمه ریسپټر شته لري اول قسم هوته سول چې سکلیټل مسل کې شامل دي دویم قسم ریسپټر په هارت یعنی زړه کې شامل دي او دریم قسم ریسپټر هغه په برین کې موجود دي په هر ځای کې خپل وظیفه وایي نو RY1 ریسپټر د سوډیم په تنبیه کېدل سره یا پرترل سره تنبیه شي کله تنبیه شي نو په سرکوپلازمیک ریټیکولم کې په غزلا کې یو چینل اوپن شي کلسیم چینل وي کلسیم چینل لو کوم کلسیم د سرکوپلازمیک ریټیکولم په سیسټم کې چې ظاهره ده دا به د دغه سرکوپلازمیک ریټیکولم نه شي بهر شي کلسیم بهر شو ډاکټر صاحب کله بهر شو نو اکټینومایسین به جوړ وي چې په څلور لاینونه دي څلور کنټریکشن کې تقلصات کې د کلسیم بروز د اکټینومایسین کنټریکټایل پروتین لرو کنه کنټریکټایل پروتین لرو د کلسیم په د اکټینومایسین سره وصل شي کله چې وصل شي دغه دوا اکټینومایسین د کنټریکټایل پروتین دي چې دي کنټریکټایل پروتین دي چې تقلص او تکبوس تر سره کوي صحیح نشته تقلص او تکبوس تر سره کوي نو چې کله تقلص او تکبوس کنټریکټایل شي نشته تقلصات شروع کی داس کنه دا غزراتو د غزلې په نتیجه کې د کنټریکشن په نتیجه کې په دغه غزله کې موومنت رامنځته کیږي چې رامنځته کیږي موومنت ونه حرکتونه رامنځته کیږي حرکت رامنځته شي نو دا ټول پروسه چې رامنځته شو د کوم ریسپټر په اساس ولایګن ګیټډ آیون چینل په اساس لکه کلینیک طرف ته څو چیرې څو کلینیک طرف ته څو وکسره ډاکټر مونږ تاسو په مارکیټ کې یا هم په کلینیک کې په ایمرجنسي کې یو درمل لرو چې لرو درمل لرو دا وګورئ ډاکټر صاحب دغه تاسو ګورئ دغه فرض کوي چې یو سیګاوي ته یو کنه ډاکټر صاحب سیګاوي یا غواوي ډاکټر صاحب یا سویا وي ډاکټر صاحب سویا دو دا سویا ډاکټر صاحب په منډه کې روانو چې کی منډه کې ډاکټر صاحب کله چې منډه کې نو ښکاری راځي هانټرز راځي د سیګا یا هم د سویا ولی کنه د دې لپاره ولی چې شاله شي ډاکټر صاحب او زیر ونیسه نو دا یو غشه روخولي چې روخولي غشه کله چې دا غشه روخست ډاکټر صاحب د غشه د دې غشي سر په یو قسم موادو باندې چې کوي لړی ډاکټر صاحب د شین کلام دا مواد مې روخستل کله چې روخستل د غشه په لون کړو کله چې لون کو د غشې سی او د غسیګا د غزلات ته چې کوي ولې کله چې ولګي دا
په دغه عضلاتو کې د کوم شین قسم مواد چې شتون لري دغه عضلاتو داخل شول چې کله داخل شول د دې دخول په اساس دغه د سیګې یا هم د سوی کوم عضلات چې د فارلیسیس کېږي چې دي فارلیسیس کېږي شلېږي فلج کېږي نو دا عضلات فارلیسیس شول فارلیسیس یعنی فلج شول څه شول فلج شول کله چې فلج شي سیګه بیا حرکت کړی شي نشي کړی نو دغه حالات چې ولیدلو چې د غشي وشتون کې په اساس د غسیګا یو شلتوب ته فلج ته نو یو قسم درمل وروتل هغه درمل ته دلته نمبر کوم چې هغه درمل ته کیورر یې چې کیورر دغه کیورر درمل مارکیټ کې شتون لري چې دغه درمل تر ټرسه مونږ تاسو نمبر کوو فانکورونیم څورته وایي فانکورونیم دویم ویکورونیم دریم ساکزامیتونیم ساکسینایل کوین ورته وایي ساکزامیتونیم اټراکورونیم دا درمل چې کله ته ویر کې و مریض ته یو ناروغ ته ویر کې نو دا درمل د کیورر په نوم یادېږي کیورر په نوم ځکه یادېږي چې د غشي ته مونږ کیورر یې څه ورته وایو کیورر یا ډاکټر یا د یو قسم بوټي نه راخستل شوی ده دا چې کیورر دغه ځکه کشف شول درمل ځکه چې کیورر ګروپ درمل دغه فانکورونم ویکورونم ساکزامیتونیم چې زه اوس یو ناروغ ته ویر کوم دې ته نیرو مسکولر بلکر یې نیرو مسکولر جنکشن بلکر یې دغه نیرو شو اعصاب د مسل شو د مسل او د اعصاب ترمنځ یو جنکشن شتون لري جنکشن دغه ځای بلک کوي کله چې ډاکټر صاحب ته فانکورونم ویکورونم ساکزامیتونیم یو ناروغ ته ویر کې کوم مخکې ور کوي چې شخص فلج کوي یا یو انجیټیوب فاس کوي ډاکټر صاحب یا نشي ته کوزوي ته باید د غزرات شي کې ریلیکس نو ساکزامیتونیم ویکورونیم فانکورونیم یو ناروغ ته زور کوم کله چې دا کیورر درمل زه ناروغ ته ور کوم ګوره دا درمل ور کوم دغه مسافه یا جنکشن چې د دوی په منځ کې شتون لري دغه مسافه بلاک کی شي کې ډاکټر بلاک کی اساسا خو د ریسپټر بلاک کوي کنه چې کله یې بلاک کړي نو تاسو فکر وکړئ دا نرو شو د مسل شو نو نیورو مسکولر جنکشن بلاک شو کله چې بلاک شو نو د اسیټالکولین ریسپټر تنبیه کولای نشي چې کله تنبیه نه کی دغه چینل نو اوپن کی چې کله اوپن نشو سوډیم دخول ته راځي چې کله دخول ته نه لړو دلته نو ایډین ریسپټر نه تنبیه کیږي دا کله تنبیه نشول نو کلسیم وروزي نه کله چې کلسیم ورنوزي نو اکټینومایسین تنبیه کیږي نشي تنبیه نشول کوم مومنت حرکتونه شي دا په شو بدلږي فارلیسیس بدلږي او فلج نو شخص یو جراحت ته آماده شي شو ته آماده شي جراحت ته آماده شي نو دا تر ټولو مهم مثال د لاګن ګیټډ آیون چینل ممکن داسې حالتونه بیا ارمان ته شي چې کله د دغه درمل په اساس ساکزامیتونیم په اساس په دغه شخص کې ډاکټر صاحب هایپرترمیا ارمان ته شي میلیګنن هایپرترمیا تودوخه درجه دومره لوړه شي چې میلیګنن شي خبيث شي ډاکټر صاحب شي خبيثولي تلل شي نو کله چې دغه ساکزامیتونیم په اساس په شخص کې هایپرترمیا ارمان ته شي دا فاینټ یاداش کړئ هایپرترمیا تودوخه درجه تبه زیاته شي نو موږ د مریض ته یو انټیډوټ ورکوو چې ورکوو انټیډوټ چې هغه ته موږ ډینټرولین یې ضرورت وایو ډینټرولاین درمل یو کله دا درمل ته مریض ته ورکې د درمل ارتي حجرې ته داخلي کې او حجره کې دننه دغه ریسپټر چې دا ارنایډین سوډیم ریسپټر دا بلاک کوي کله چې بلاک نو کلسیم او وزن کلسیم چیرنوزي کنټراکشن شته نه په ناروغ کې کومه هایپرترمیا د زیات تکلسات په اساس عملته شي یا بچش ریلیف شي نو ډینټرولین د انټیډوټ د ساکزامیتونیم شو ساکزامیتونیم نو که څوک پښتنه وکړي چې د ګیټډ آیون چینل لاګن ګیټډ آیون چینل یو مثال وایي نو تاسو د درمل په نظر کې نسئ او مثال ورکوي کوم درمل اټراکورونیم فانکورونیم ویکورونیم ساکزامیتونیم پوه شئ برا ارڅو دویم خاندان تاسو جی پروتین کاپل ریسپټر باسکټ سټاف